مشاور ارشد وزارت عدلیه خانم شیلا صمیمی د افغان ښځو شبکه وایي چې د امنیت د انتقال پروسه او د جمهوریت ریاست انتخابات د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې ستونزې زیاتې شي. د دې شبکې لخوا خپور شوی راپور څرګندوي چې په نظام کې د ښځو سیاسي مشارکت کم لیدل کیږي. د ښځو د شبکې مشرې حسینې صافی د چهارشنبې په ورځ وویل چې په تیرو 13 کلونو کې په سیاسي، انکشافي او د سولې په پروسې کې د ښځو ونډه ګټوره وه، خو کافي نه وه. یافته های ما از دوره اول تا دوره پنجم که نمی است که هر قدر ما خانم ها را در دور میز داشته باشیم، هر قدر ما خانم ها را در سمت های رهبری داشته باشیم، همان قدر ما می توانیم که از اولویت ها و برنامه هایی که بر خود خانم ها در زندگیشان تاثیرگذار است ما می توانیم که بر از اونا کمک بکنیم. یادې شبکې د افغان میرمنو د ستونزو په اړه یوه سروې کړې او دا ډول سروېګانې د 2011 کال راپدې خوا څو ځلې شوي دي. د افغان ښځو د شبکې لخوا په یاده سروې کې له 400 څخه ډېرو ښځو او نږدې 300 نارینه‌و څخه په 12 ولایتونو کې معلومات اخیستل شوي دي. د دې راپور په اساس افغان میرمنې په هیواد کې له امنیتي ګواښونو او ټولنیزو ځورونو سره مخامخ دي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د ښځو د امنیت خوندیتوب د دوی د کارونو په لومړیتوب کې راځي. د دې وزارت د عامه اړیکو امیر هدایت الله حافظ وویل چې د ښځو په وړاندې ستونزو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دوی هڅې روانې دي. په عین حال کې د افغان ښځو شبکه له حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو ستونزو ته رسیدګي وکړي. یو شمېر افغان څېړونکي ټینګار کوي چې په سیاسي مشارکت کې د ښځو ونډې ته باید جدي پام وشي.